هلمند کې یوې ښځې په یو وخت 15 ماشومان زیږولي. السلام علیکم ګرانو کتونکو. د افغانستان په سویلي هلمند ولایت کې د یوې میرمن 15 ماشومان په یو وخت زیږولي دي. په نویو زیږیدلو ماشومانو کې 4 ننجونې او 1 هلک شامل دي. د ښځو چارو کې د هلمند والي سلاکاره قمر نیازی چې د دې ماشومانو لیدو ته ورغلې وه BBC سره خبرو کې وویل روغتیا پالانو د مور او ماشومانو روغتیایي حالت ډاډمن بللی دی. د نوموړې په وینا دغه ماشومان له وخته مخکې او د امیندوارۍ پر 1مه میاشت زیږیدلي او دا مهال د لښکرګاه بست روغتون د ځانګړې پاملرنې څانګه کې ساتل کیږي. د نوموړې په خبره د نویو زیږیدلو کوچنیانو مور د امیندوارۍ پر مهال هیڅ ډول روغتیایي معاینات نه دي ترسره کړي ځکه نه وه خبره چې په بطن کې 15 کوچنیان دي. د دغې ښځې له دې مخکې هم 2 کوچنیان زیږولي وو چې ویل کیږي 1 هلک او 1 ننجلۍ وه. د نویو زیږیدلو کوچنیانو پلار بزګر دی او له خپلې کورنۍ سره د هلمند مرکز لښکرګاه په یوه څنډه کې اوسیږي. هلمند کې روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې لا هم ګڼې کورنۍ د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي مرکزونو ته نه ځي چې دغه چاره په یاد ولایت کې د مور او ماشوم ژوند ګواښي.